سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه باچا ګل او تاسو ګورئ پښتو کارټون شو. نن زموږ سره په شو کې ګډون لري ډاکټر داروخان صاحب. داروخان صاحب ستړی مه ځئ. باچا ګل سال دی ته شې؟ شکر دی. یو منټ باچا ګل ګوره وروره زما سره ټایم ډېر لږ دی، ما ته زما پیشنټس ویټ کوي او راته ناست دي، نو دا پروګرام چې څومره زغرد ونډپ سي نو زما دپاره به ښه وي. زه ګوتهغی ناست یم، له ما ځکه څه څوک نه پوښتنه کوي نه اشته نه کوي یار. ملک صاحب ته یو منټ ودره، ستا انټروډکشن لا پاته دی. یو منټ ودره، 3 منټه ودره، د ده ټایم ډېر قیمتي دی، موږ ګوتهغی ناست یو. ملک صاحب ته هم قیمتي دی، هم قیمتي دی، دواړه زما میلمانه یا فرق کوي. ګوره باچا ګل اکچولی ملک صاحب رنګ سټوپیډ سړی چې دی په صدۍ کې یو واره پیدا کیږي او موږ ته پکار دی چې موږ اول واره دی واورو. وینې زما وډی سه څنګه زما له زوره خو نو دنیا خبره ده. ملک زعفران صاحب ستا په اجازه زه به له ډاکټر صاحب څو سوالونه وکړم. سوالونه به نو زه ځینې وکړم که ستا اجازت. وہ بالکل اجازت دی. ډاکټره سوال نمبر 1، هر وخت چې یو مریض سرکاري هسپتال هلته تاله درسي نو چپړاسي د وایي چې دی پر راونډ تللی دی او تا هلته په بنده کمره کې له نرسانو سره په ګپو په خندا اخته دی. باچا دا لیونی له کومې خوا ګډ دی؟ هلته خو زموږ انټرنل ډسکشنز وي، زموږ په آپس کې پیشنټس ډسکس کوو او زموږ میټینګز وي. زه ستی په میټنګانو ښه خبر یم. ښه ډاکټر صاحب. باچا ګله سوال نمبر 2. سوال نمبر 2 انو پر کوای دا ستا سوالونه. او چې کله دغه مریض ماښام ستا کلینیک له درسي نو ښه کیڼی ورسره کېږي، ته وایې خاص ستا څخه عزیز دی، ولې خو دلته پیسې ګټې او مریض ته داسې خوشحاله سي لکه پښې ته چې غوښه ورښکاره کړې. ارې باچا ما ته پیشي وویل. ګوره ملکه د اصولو په دایره کې به دننه خبر کوې، پر ذاتیاتو به ګر سره نه ځي. دا تره بیا زه مور ته وایسم چې سپایه چغه او پیشو میاو میاو پوشي، میاو میاو پوشي. دا څنګه نانسنس دی؟ دا څنګه پروګرام دی؟ ملک صاحب ما تا ته نه وویل چې د اخلاق په دایره کې دننه. بس سمه ده، ستا له خاطرو به زه خاموشه سم. پیشو پوشي. باچا دا وګوره دا څه بکواس، دا څه انسانیت دی؟ ګرانو کتونکو موږ به دلته یو بریک وکړو. A few moments later. اوس به بیرته راسو د خپل پروګرام خواته. ډاکټر صاحب له تاسو سره د ډیرو مریضانو دا ګیله ده چې تاسو د جعلي کمپنۍ یا د کمزوري کمپنۍ دوايانې ورلیکئ چې په هغه د مریضانو هیڅ فایده نه کیږي. باچا یو کمپنۍ زموږ د پلار نه ده، موږ ډاکټران اکثره دا کوشش کوو چې موږ هغه دوايانې ورولیکو چې هغه ارزانه وي او پر دوی باندې بوج نه وي. ولې بوج نه وي؟ دونې بوجۍ دوايانې چې ورولیکئ او د هغه په بدله کې چې بیا کمپنیان تاسو ته بنګلې او موټران درکوي. باچا دوی بیا وږی دی؟ ولې به نه ګایږم، د امریکې او د تایلنډ چکر دې هم کې ووایم بیا ویر سو. باچا اوس دا سټروپیډ ته سړی څه ووایي؟ ریلیکس ډاکټر ریلیکس. ملک صاحب ته راوښیه، ته و ډاکټر صاحب ته پر چیش خشمېدلی؟ زما یو وخت پر نس درد و، دغه ډاکټر دارو له ورغلم نو ما ته ویل ته تیار سه ستا اپینډکس دی. هغه زه سړی نو به بیا راسم، سهار به بیا داخل سم، هغه ما چې د قبض دوا وخوړه کلک جوړ سم، اوس بیا له پیسو هم خلاص کړی، له صحته بیا هم خلاص کړی، ما ته د ده قابلیت ښه معلوم دی. د ده اپینډکس و، د قبض له دوایي سره آخر ختم څنګه سو؟ ملک دا څنګه کېدی سي؟ دا خو نو د ملک خپله فارموله ده. فارموله؟ څنګه فارموله؟ ګوره سنا مکۍ، د بکم لرګی، مړه غونځګي، چرایته، جایفل، جاوتري، یوه خاشګۍ قدر که بیا صلاحیت په ګډ کې او یو سیر د بیټرۍ په تیزاب کې جوش کې او ماښام بیا وستورو ته کښېږدي او سهار په تس داسې یوه پیاله ځینې څښې، بیا د په ګرد زندګي منې که نه پینډکس ولدی نه د قبض ولدي. بس اوس انسانان په غرقوي. ولې هغه د بیا ویر سو چې په کلو کې به ګرځي د سفر سایکله بسپور یا تال غاښونه څپا کوي، د چنجانو دوایي، د هر قسم ژکانو دوایي، دا د ویر سو. باچا ګوره ما محنت وکړي، سبق مو ویلي، هغه د غریبي شپې وي، اوس ګوره ماشاءالله دا د ډاکټر یم، بیا د ده رنګه نالایقه خو نه وم چې په پنځم کې 15 واره فیل سو او له ده زه دا حال وکړه چې ده په ټک ټک ګلۍ کې څه کول. هېڅ به نه کول، څه مه کول. ښه ډاکټر صاحب، اکثره چې مریضان د علاج دپاره درسي نو تاسو یې د لوی ښار هسپتالونو ته واستوئ، دا ولې؟ باچا له موږ سره د کلي په هسپتالو کې نه لیبارټري سته نه دارنګه غټ غټ مشینان سته، نو مجبورا موږ دا خلک د غټ ښارو هسپتالو ته ریفر کوو.
نو خدای وایي چې سر مې نه په خلاصېږي ای دوربین درنه چېرته په غاړه زړولی دي خو په دغه یې ګوره یا ملک صاحب دی سمه خبر کوي ټلیفون را روان دی راسو چې وګورو څوک دی بل یې څوک او له کومه ځای خبرې کوي زه تورک خبرې کوم د پیتې غونډۍ څخه جی تورک بای له چا سره خبر کول غواړې زما ډاکټر صاحب په کار دی جی ډاکټر صاحب خبر ورسره وکړه ها تورک څه مسله دي ده ډاکټر صاحب ډېر په شرمېږم راخاندې به نشه دی نه وای په دې کې د شرم څه خبره ده ډاکټر صاحب په عمر ډېر کم یم مګر خاص د یم لکه ته څه نسم په څه مطلب لکه ته ډاکټر صاحب پر سر مې د یوه بیشته درک نسته سبا 5 بجې بیا زما کلینیک له راسه کلینیک له راسه یاره فک په د فک څه علاج وکړي زه ودې تاریان یم تورکه ته دلته له ما سره خبرې وکړه ستا د ویښتان د علاج له ما سره فارموله شته ملک صاحب نو څنګه فارموله پاره تورې پاڼې د کیشو د هګۍ ژڼ چاکلیټ د انځر ګل اوبړۍ واوړنګ بابړنګ دغه ټول شیان به سره میده کې او د پیسلمي پر وخت به یې خاص پر دا کلګي لګوې په ګارنټي سره درته وایم چې داسې ویښتان به د وي خاص لکه د نغمې ډېره مننه ډاکټر صاحب وی ملک صاحب باچا له دې ملک صاحب دا شي علاج شته بیا دې زه ولې راغوښتم بس پر ما اوس ډېر ناوخته سو زه روان یم ډاکټر صاحب ته خبر واوره ډاکټر صاحب نه دا خپل انټایر کیریر کې زه دونه نه یم بې عزته سوی لکه ستا پروګرام چې زه بې عزته سو یله یې که پشي ډاکټر صاحب ملک صاحب ته وار ودره پشي غاپه سپایه غاپه پشي دغه ناظرین په مخ مو شه غاپه سپایه غاپه پشي